درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ درې ورځنی سیمینار لرو ترڅو وکولای شو ملګرو دپاره د امازون دغه انټرفیس معرفي کړلی شو. موږ به په مختلفو مینوګانو باندې دلته کار کوو. دغه درو ورځو کې به دغه ټولې مینوګانې تاسو سره تشریح کوو. مستقیم راځو درس خواته. دغه درې خطونه چې دي دغه د مینو بټن ده. موږ او تاسې مختلف مینوګانې دلته پیدا کولی شو او دا به هم په راتلونکي درسونو کې ووایو چې کومې ډېرې کاربورد بټنې دي، اپشنونه دي او کومې لږې او د یادولو وړ ده چې ټولې مهمې دي په خپل ځای کې. دغه بټن چې دا اپشن امازون سیلر سنټرل دغه د هوم بټن ده. هر وخت که موږ په بل مینو کې موجود وو د امازون بلې برخې ته تللي وو، مثلا که هیلپ بټن باندې موږ او تاسې دلته کلیک وکړو، بیرته غواړو هوم ته لاړ شو، موږ او تاسې کولی شو هوم باندې کلیک وکړو. موږ او تاسې به د هوم صفحې ته انتقال کی او د هوم بټن سره په څنګ کې دغه هلته موږ کولی شو مارکیټ پلیسونه تغییر کړو. لکه څه ډول چې تاسو ته ښکاري زما په دې اکاونټ کې 15 مارکیټ پلیسه دي او زه غواړم دغه مارکیټ پلیس د سعودي عربیا نه زه کاناډا ته تبدیل کړم یا یو اس ای ته تبدیل کړم. په یو کلیک باندې کولی شو موږ او تاسې خپل هماغه مربوطه مارکیټ پلیس ته لاړ شو او خپله انوینټري ګورو یا کوم نور کار مو چې ورکې بند وي هغې ته مراجعه وکړو. بیرته موږ کولی شو امارات مارکیټ پلیس ته راشو یا سعودي عربیا مارکیټ پلیس ته راشو. مارکیټ پلیسونه له دغې بټن څخه انتخابولی شو او په څنګ کې سرچ بټن ده. موږ او تاسې کولی شو د امازون په اړوند ټول موضوعات دلته سرچ کړو، د هغې پالیسیانې، د هغې کوم رولز ریګولیشن چې دي او یا هم نور معلومات مو په کار وي موږ کولی شو دلته یې پیدا کړو. مثلا که د یو پی سي بارکوډ په اړه موږ او تاسې معلومات په کار وي دلته فقط یو پی سي ورته لیکو. موږ او تاسې ته به د یو پی سي او جی ټي این په اړوند معلومات موږ او تاسې سره دلته شریک کړي. په یوټیوب کې به وي انشاءالله. هو دا په یوټیوب کې خپروو بهادرزی صاحب. او د سرچ بټن سره په څنګ کې دغه د مسیج بټن ده. موږ او تاسې مکلفیت لرو چې د کسټمر مسیجونو ته جواب ووایو. که دا خپله په اکاونټ هیلث باندې هم تاثیر لري. که موږ او تاسې پر وخت یعنې د 40 ساعتونو په دننه کې جواب ورکړو موږ او تاسې هیلث نارمال پاتې کیږي او که له 40 ساعتونو وځنډېږي بیا نو یو څه هیلث باندې تاثیرات غورځېږي. بل دا د ژبې اپشن دی. موږ او تاسې کولی شو خپل انټرفیس په مختلفو ژبو وکاروو. مثلا وګورئ ما عربي ژبې ته انتقال کړو او یا هم زه غواړم چینایي ژبې ته بدل کړم دغه خپل امازون صفحه مې، نو کولی شو دا بدل کړو او فعلا د سعودي عربستان په مارکیټ کې دغه 3 ژبې سپورټ کیږي. وګورو را به شو فرانس مارکیټ ته، چون فرید زمان او نور ملګري د فرانس نه وو چې دوی دپاره فرانس ژبه شته که نه. کله چې زه فرانس مارکیټ پلیس ته راغلم تاسې وینئ چې دلته د جاپان، کوریا، چین، تایوان، فرانس، ایټالیا، فرانس انګلیسي د فرانس دپاره او چې دغه ژبې دلته موجودې دي. بیرته به لاړ شو سعودي عربستان خواته. دلته د هیلپ بټن ده. موږ او تاسې کله نه کله مشکلاتو سره مخ کیږو نو غواړو چې د امازون سره تماس ونیسو نو دغه د هیلپ بټن وهو. که مخکې مو کوم کیس ثبت کړی وي هغه دلته پیدا کولی شو او که غواړو نوی کیس ثبت کړو دلته موږ او تاسې مارکیټ پلیس انتخابوو. چون دلته سعودي عربستان دی هره موضوع چې وي دغه تقریبا عمومي موضوعات د امازون چې دي دغه 7 موضوعات دي. خو بیا هم ځینې وخت دغسې موضوعات هم پیدا کېږي چې په دې اپشنونو کې نه وي موجود. که موږ او تاسې دغه اپشنونه یو انتخاب کړو تقریبا د موږ او تاسې ستونزه په اتومات ډول د ای آی په واسطه حل کېږي او معلومات موږ او تاسو ته په اتومات ډول راکول کېږي. که بیا هم حل نه شوه په اخر کې بیا هم دغسې یو اپشن درته راځي my issue is not listed. که دغسې موضوعات وو چې حتی په دغه 7 اپشنونو کې هم نه وو موږ او تاسې کولی شو دغه هلته یې ډسکریپشن کو ورته ویې لیکو
او د هغې دپاره هم موږ او تاسې کولی شو د خپلو موضوعاتو د لیکلو په خاطر له چت جي پي ټي څخه هم استفاده وکړو. مثلا زه چت جي پي ټي ته وایم چې write me an email to Amazon that why my uh, shipping address is wrong. مم، مثلا اوس به موږ او تاسو ته چت جي پي ټي یو ایمیل ولیکي چې هغه د آرډر نمبر او شپینګ آی ډي نمبر چې دی هغې په لیکلو سره موږ او تاسې دغه ایمیل میک اټ سمال دغه معلوماتو آرډرونو نمبرونو په داخلولو سره کولی شو موږ او تاسې دغه ایمیل راواخلو، دلته یې ډسکرپشن برخه کې واچوو. بیا هم موږ او تاسې ته به یو په اتومات ډول له دغه کتګوریانو څخه یو انتخاب کړي چې موضوع ته په کتو که بیا هم دلته نه و د تاسې مشکل حل نه شول، نو موږ او تاسې بیا دغه اپشن څخه استفاده کوو. بیا له تاسو څخه پوښتنه کوي چې آیا دا د پروډکټ او لیستینګ په مورد ده که د اکاونټ مورد ده، چون اکثره موضوعات د دغه دوو موضوعاتو مربوط کیږي. راځو مثلا اکاونټ ریلیټډ وهو، له هغه وروسته موږ او تاسو څخه ځینې معلومات غواړي، که ایمیل له طریقه ورسره تماس کې کوي، که د زنګ او یا هم چټ. دا و د هیلپ اپشن بټن. او که بیا غواړئ کوم کیسونه چې تاسې ثبت کړي دي هغې ته مستقیما مراجعه وکړئ، دلته کلیک کوئ، خو زه نه غواړم دلته کلیک وکړم. اوس راځو دغه برخې ته. دغه برخه کې موږ او تاسې سیلز ښکاري چې مثلا کولی شو تر 2 ورځو پورې سیلز دلته وګورو، هغه هم د ګراف د لارې. او دلته چې دی د موږ او تاسې د ورځې سیلز ښکاري، مثلا د مونږه 338.94 سیلز شوي دي. او دلته سټورز ښکاري چې کولی شي د خپل سټور یو سټور څخه بل سټور ته انتقال شي، له یو مارکیټ پلیس څخه بل مارکیټ پلیس ته. دلته مونږ او تاسو ته آرډرونه ښکاري چې کوم آرډرونه په کوم مارکیټ پلیس کې راغلي دي. اواز نه راځي دوستانو، ستاسو خواته زما اواز شته که نه؟ که احسان ورور په انټرنیټ کې ستونزه موجوده وي هغه د یو ځل ووځي بیرته داخل شي. الکوزی صاحب ته زما اواز اورې؟ شته. سید احمد ورور وایي شته. سمه ده، مننه. موږ او تاسې دوستانو دلته آرډرونه کتلی شو. سمه ده، مننه دوستانو. دلته مربوطه سټور دی او دلته سیلر فولفلمنٹ انشپډ هغه آرډرونه دي چې سیلر باید فولفیل کړي خو تر اوسه شپډ شوي نه دي، بالخصوص دا د اف بي ام دپاره استفاده کیږي. او دا چې دی سیلر فولفیلډ پینډینګ، هغه آرډرونه چې پینډینګ وي او مخکې نه وي همدغسې پاتې وي له سیلر څخه تکمیل کړي نه وي، او دا هغه دي چې کار یې ورباندې کړی دی خو تر څو شپ شوي نه دي. او دلته بیا ښکاري اف بي اي پینډینګ چې آرډرونه دي د امازون له طریقه پاتې وي. مثلا کولی شي کلیک ورباندې وکړي چې خپل آرډرونه وګورئ چې کوم کوم آرډرونه دي او حالت یې څه شی دی، دلته کتلی شئ. مثلا دغه د ما پروډکټ دي، تاسې لیدلی شئ آرډرونه راغلي ماته. لا اواز شته، مننه. بیرته زه هوم باندې کلیک کوم. داسې هم کیږي چې یو نفر 3-4 ځایه په 3-4 مارکیټ پلیسونو کې همزمان کار کوي. هم په اماراتو کې دلته 2 آرډره راغلي وي، په سعودي عربیه کې 5 راغلي، په یو اس ای کې 3 راغلي وي، کاناډا کې 4 آرډره راغلي وي. او انشاءالله باوري یم دغسې ورځ به په تاسې هم یو وخت راتلونکی وي، نو هغه بیا دلته ښکاري. دلته د بایر مسیج راځي. هر وخت چې یو بایر تاسې څخه پوښتنه لري یا کوم موضوع غواړي درسره شریکه کړي هغه دلته راځي. دا هم دلته د هر مارکیټ پلیس پورې مربوط وي. مثلا سعودي مارکیټ پلیس کې دلته راځي، لکه څه ډول چې مخکې ما تاسو ته یادوري وکړله چې انډر 24 اور چې دی هغه دلته راځي. په 24 ساعتونو کې داخل کوشش باید وشي، 24 ساعتونو دننه باید جواب ورکړل شي. او که بیا اوور 24 اور شول هغه بیا دې خواته راوړي.
بل چې دی فیچر آفرز دی دا د بای باکس پورې تړاو لري. اکثر ملګري موږ څخه پوښتنه هم کوي چې څه ډول کولی شو بای باکس وګټو. تېره شپه هم د ټیک ټاک لایف کې موږ او تاسو یو ملګري پوښتنه کړې وه چې میډل ایست کې په تیرو 2 ورځو کې ما بای باکس 100% و او په تیرو 10 ورځو کې ما 9% و. چون د ما یو پروډکټ دی هغه بل سیلر هم ما سره په هغې کې موجود دی. زه یې تاسو ته وښیم. دا د ما یو پروډکټ دی دوستانو. تاسو وګورئ دلته فعلا دپاره خو بای باکس د ما دی. که زه چې راغلم کلیک مې ورباندې وکړو تاسو وینئ چې 2 سیلران پکې موجود دي. یو زه یمه او یو دغه د نون پینک په نوم یو نفر دی دا پکې موجود دی. دغه د یو زه یمه او بل دغه نفر دی. نو کله کله دا د ما څخه دا بای باکس وګټي نو د له خاطره د ما بای باکس چې دی هغه کمیږي. دلته اکاونټ هیلت دی. دا کله 200 پوینټس څخه کم شي نو موږ او تاسې بیا هیلتي سټیټس څخه دغه شین خط په سور خط او یا په نورو رنګونو بدلیږي چې الحمدلله د ما اوسه پورې ټول په 200 کې دي او اکاونټ هیلت مې هم مناسب دی. دا ټوټل بیلانس دی د هغه بیلانس چې د ما او د امازون ترمنځ پاتې دی. پرون یې ماته یو څه پیسې ولیږلې چون هر 14 ورځې بعد په اتومات ډول امازون تا ته پیسې لیږي. ولې 14 ورځې بعد؟ ځکه چې ترڅو امازون منتظر کیږي چې کسټمر ستا پروډکټ ریټرن کوي که نه 14 ورځو په جریان کې هغه بیا بیرته تا ته ریټرن کولو صلاحیت لري. که ریټرن نه کړو هغه پیسې تا اکاونټ ته امازون لیږي. پرون یې ماته رالیږلي دي او دغه پیسې به بل تاریخ کې ماته رالیږي. کولی شو دلته یې وګورو. دا چې کله به موږ ته دغه پیسې رالیږي په اپلیکیشن کې ډېر ښه واضح ښکاري خو د کمپیوټر د لارې هم کولی شئ دلته یې تاریخ وګورئ. د 3 په 11 یعنې د مارچ په 11 تاریخ باندې دا پیسې به ماته رالیږي او دغه مینوګانو باندې به بیا په راتلونکو کلاسونو کې بحث کوو. دغه د پیمنټ ډیشبورډ برخه ده او آی پی آی چې دی که د موږ او تاسې پروډکټ په ښه ډول خرڅیږي کلیک ورباندې وکړو دا خپل پوینټونه لري د هفتې په حساب باندې دغه خپل دوی تا ته نمرې درکوي. کله کله یو هفته کې د تا پروډکټ ښه خرڅ نشي هغه پوینټس چې دي هغه دلته کمیږي. مثلا د ما -2 دي 2 پوینټه دلته ښکته شوي دي او بیا که کله لوړ شي دا بهتر د په 400 کې چې وي تقریبا نارمال وي. له 400 څخه چې پورته شي بیا ښه دی او کله 400 ښکته شي بیا نو وضعیت خراب دی چې د ما حتی 283 ته هم را رسېدلی دی. دلته اف بی ای سیل ترو یعنی 0.7 دی. دا هم د تا د انوینټري په حساب باندې معلومیږي. مثلا که ته 100 دانې ولرې او 100 دانې ټول خرڅ شي نو د تا انوینټري دلته څنګه کیږي دغه عدد په سور خط کې نه وي. د ما په هغه ته په کتو په تیرو 90 ورځو کې 119 ایټمه خرڅ شوي دي د اکاونټ او انوینټري مې هم تقریبا که تاسو وګورئ 514 اوس موجوده ده فلحال په سمال سایز کې. اوور سایز کې چې دا 33 یونټه موجود دي. اوور سایز هغه پروډکټ دی چې سایز یې غټ وي. نه پوهېږم چې 50 که 80 دقیق خبر نه یم خو غټ سایز پروډکټ چې دی هغه دلته راځي او کوچنی سایز دلته راځي. نو موږ او تاسې که هر وخت خپل پروډکټ اخلو او سایز یې هم باید وګورو ځکه که احیانا موږ او تاسې پروډکټ اوور سایز وي او موږ او تاسې دلته کپیسیټي 100 دانې ولرو نو بیا موږ او تاسې مشکلاتو سره مخ کیږو او امازون هغه نه قبلوي. نو بهتره به دا وي چې موږ او تاسې د خپل سټاک لیمیټ اول نه چک کړو له هغه وروسته بیا تصمیم ونیسو چې څومره یونټه انتقال کړو. دلته سټرانډډ انوینټري پرسنټیج ښیي. دا که کله موږ او تاسې یو لیست کې مشکل وي او فکسینګ ته ضرورت ولري هغه بیا دلته ښیي هغه هم د فیصدي له مخې
چې د په دې اړه وروسته هم غږیږو انشاءالله مکمل به پوه شئ. دا هغه څه دي چې دومره سخت نه دي، خو فقط ځان په یول ورباندې پکار دي که نه هغه ډېر کاربردي هغه امینوګانې چې دي هغه لا پاتې دي. دغه کوم چې اوس ورباندې وغږېدو فقط د یو څو معلوماتو دپاره و. دا ګلوبل پروموشنل دی. که موږ او تاسې اعلانات کړي وي د اعلاناتو له طریقه د هر هیواد مربوطه که ډیلز باندې موږ ته سیلز راغلی وي، کوپانز باندې راغلی وي، دلته ښکاري چې دا هم ورباندې بحث کوو. دلته اډورټایزمنټ سیلز د اعلاناتو له طریقه چې څومره سیلز راغلی وي، که ته موږ او تاسې وګورو 338.4 سیلز شوي دي. په دې کې فقط 4 د اعلاناتو په زور راغلي دي، دا نور چې دي ارګانیک ډول راغلي دي. په دې معنا چې د موږ دا کوم لیستینګ چې دی ښه لیستینګ دی، ځکه په ارګانیک ډول یې دومره سیلز موږ ته راوړي دي او دا د وخت په تېرېدو سره نور هم ښه کېږي. دا و که کله نه کله کوم ستونزه پیدا شي، اکشن ته اړتیا وي، د امازون لخوا موږ او تاسې دلته مسیج راځي چې یا د لیست پاک کا یا کومه بله خبره دلته موږ او تاسو ته پیغام دی، او یا هم کوم کیس موږ او تاسې لرو هغه بې جوابه پاتې وي. اوس به نو راشو مینوګانو ته. په مینوګانو کې دوستانو دغه د کاتلاګ یا اډ پروډکټ او انوینټري منیجمنت، فقط دغه دوه اپشنونه ډیر د استفادې وړ دي. موږ او تاسې اکثره وخت له دې سره سر و کار لرو. بیا په دغه دوه کې دغه که په یو حساب ووایو 70% دغه د استفادې وړ ده او 30% دغه هغه وخت کې استفاده کېږي چې موږ او تاسې یو پروډکټ اډ کوو. ښه، لکه څه ډول چې موږ او تاسې په نورو کلاسونو کې هم یادوري کړې وه چې موږ او تاسې کله چې پروډکټ اډ کول غواړو نو دلته کتلاګ ته راځو، اډ پروډکټ وهو. اډ پروډکټ وهو، دلته موږ او تاسې څو اپشنه وینو. موږ او تاسې کولی شو یو پروډکټ دلته مخکې له مخکې چې موجود وي په امازون کې کولی شو هغه دلته پیدا کړو. او اکثره وخت دا هغه خلک استفاده کوي چې هولسیل کوي یا غواړي خپل پروډکټ میټو کړي د کوم بل پروډکټ سره. دلته یا د پروډکټ نوم لیکي یا یو پی سي کوډ ورسره وي او یا هم د ایس ان نمبر ورسره وي، نو هغه دلته سرچ کوي. مثلا که زه یو دغه اصطلاح دلته سرچ کړم، ما ته به د هیر آیل په نوم مختلف پروډکټ دلته پیدا کړي. که زه وغواړم چې میټو وکړم، څو تقریبا 33,561 څخه زیات پروډکټ ما ته دلته راغلل، 34,946 پورې. ښه دوستانو، بیرته راځو کتلاګ ته یا کتلاج، څوک یې کتلاګ وایي څوک یې کتلاج وایي، خو فکر کوم کتلاګ دی. اډ پروډکټ ته بیرته راځو. دلته که موږ او تاسې ملټیپل پروډکټ څو پروډکټ غواړو د هغوی اس ان نمبر دلته لیکو، هغه به دلته راشي. خو هغه ملګري چې غواړي خپله یو پروډکټ لیست کړي، ام پی ایل وکړي یا پروډکټ جنریک لیست کړي، هغه بیا دغه اپشن څخه استفاده کړي I am adding a product not sold on Amazon. د باندې کلیک کوي، د هماغه پروډکټ د اډ کولو مربوطه لیست چې دی هغه دلته راځي او معلومات یې ورکوي تر څو هغه پروډکټ لیست شي. په دې اړه موږ نورې ویډیوګانې هم لرو، دا چې څه ډول پروډکټ لیست کېږي دوستان کولی شي زموږ پر یوټیوب چینل یې وګوري. بیا نو راځو دوهم اپشن ته. مثلا یو چا سره مختلف پروډکټ موجود دي، ډیر دي، حوصله یې نشته ده چې هر یو یې جدا جدا لیست کړي او یا هم مختلف ویریشنونه لري، هغوی کولی شي بیا اپلوډ یا بلک په ډول باندې دغه لیست کړي. دلته راځي، یو فایل دی هغه ډاونلوډ کوي، ډاونلوډ سپریډ شیټ د اکسل یو فایل دی. دلته تقریبا څه شپږ نور هغه راځي اپشنونه راځي چې موږ او تاسې به په هغه وخت کې لیست پروډکټس ناٹ کرنټلی ان امازون کتلاګ دغه دپاره دا انتخابوو. دا مو چې کله انتخاب کړو د هغه ژبه انتخابوو د فایل دپاره. له هغه وروسته موږ او تاسې راځو کتګوري انتخابوو. کتګوري مو چې انتخاب کړه هغه سلیکټ کوو.
له هغه وروسته مین مارکیټ مو سعودي عربیا انتخاب کړی دی. دا نور مارکیټ پلیسونه هم که غواړو په هغې کې هم په اتومات ډول لیست چې انتخابوو یې، که نه غواړو چې لیست چې نه انتخابوو. له هغه وروسته جنریټ سپریډ شیټ دغه وهو موږ او تاسو ته به هغه اکسل مربوطه فایل چې دی هغه به ډاونلوډ شي. هر وخت چې هغه ډاونلوډ شو هغه به موږ او تاسې خلاص کړو. دا د هغه کسانو دپاره دی چې انوینټري په زیات تعداد سره وي. دغه اکسل فایل ډکول هم په اول وختو کې یو څه سخته وي، کار ته ضرورت لري. خو که یو ځل سیلر پرې پوه شو، له هغه وروسته بهترینه او اسانترینه لاره دغه ده او هر څوک کولی شي حتی له ډکولو یې خوند واخلي او په ظرف د څو دقیقو کې په سلګونه نه په زرګونه پروډکټ لیست کړي. دا هم دومره جنجالي فایل نه دی، خو په اول وختونو کې لږ رهنمود ته ضرورت لري. دغه انسټرکشن دي، دلته د عکسونو په اړه معلومات ورکړي دي چې څه ډول دغه عکس انتخاب شي. هغه معیارات چې دي دلته یې مثال ورکړی دی چې دغه اتریبیوټس څه ډول ډک شي، اس کیو کې څه شی ولیکل شي، برانډ کې څه شی ولیکل شي، او حتی د ډیټا ډیفینیشن یې ورکړی دی چې سیلر اس کیو څه شي ته وایي. دا ټول معلومات یې ورکړي دي. بیا د په ټمپلیټ کې موږ او تاسې کولی شو خپل د پروډکټ معلومات ورکړو. مثلا دا د هیر سټایل هغه چې دي دا یو پروډکټ دپاره معلوماتو ځای شو. که موږ غواړو دوهم پروډکټ هم اډ کړو هغه دلته ورکوو. نور نو بیا دلته د سیلر اس کیو نه هغه د برانډ نوم دی، پروډکټ آی ډي دی، پروډکټ ټایپ دی، پروډکټ نیم دی، ټول دغسې چې پسې لاړ شئ د ډېر معلومات چې کولی شو موږ او تاسې دا هلته ورکړو. براوز ډیټا ده، موږ او تاسو د کټګوریانو نوټس کوي، مربوطه کټګوري ښیي دلته، او ویلډ ولیو چې ده موږ او تاسو دغسې مثال کې ښودلې ده چې دغسې ډیټا موږ او تاسو انټر کولی شو. هر وخت هم چې دا فایل ډک کړلو له هغه وروسته موږ او تاسې بیا راځو دغې برخې ته اپلوډ یور سپریډ شیټ دې باندې کلیک کوو. هماغه فایل دی دلته یې اپلوډ کوو. دلته یې اپلوډ کوو. له هغه وروسته خپل ایمیل هم لیکو که غوښتل مو، او که نه مو غوښتل بیا نو فقط دغه سبمیټ بټن وهو. تقریبا په 15 دقیقو کې به موږ او تاسې انوینټري په انوینټري برخه کې موجوده وي. حتی هغه که په سلګونو وي که په زرګونو وي هم په 10 له 10 دقیقو کې کولی شو هغه لیست کړو، یا شاید له دې هم زیات و کم وخت ونیسي. بل کمپلیټ یور ډرافت کله نه کله دغسې کېږي چې موږ او تاسې یو لیستینګ کوو، خو په نیمه کې موږ او تاسو ته یا کار پیدا شي یا مشکل پیدا شي یا انټرنیټ کار پرېږدي یا خپله په لیستینګ کې څه ستونزه وي، نو موږ او تاسې نه غواړو هغه معلومات مو ورک شي. نو فقط هلته زه به تاسو ته یو ژوندی مثال وښیم. دلته به راشو اډ پروډکټ به ووهو، را به شو I am adding a product not sold on Amazon. له هغه وروسته به راشو ورته به لیکو افغاني هیر آیل. له هغه وروسته مثلا دا کټګوري مې انتخاب کړه. تاسې ولیدل دلته د سیو از ډرافت په نوم باندې یو آپشن راغی که نه. موږ تاسو کولی شو دا سیو کړو. چیرته به دا پیدا کوو؟ ځکه موږ او تاسو خو له دغې صفحې څخه بیا ووځو، نو موږ او تاسې بیرته کتلاګ ته مراجعه کوو. دلته راځو او ډرافت هغه ته راځو، کمپلیټ یور ډرافت. دلته به ټول هغه ډرافتونه چې پخوا د ما څخه پاتې شوي دي او یا اوس دي هغه به ټول دلته راشي. کولی شي له دغې صفحې څخه ادامه ورکړي او خپل مربوطه لیست پیدا کړي. ښه، له دې وروسته موږ او تاسې بیا راځو ویو سیلینګ اپلیکیشن. دوستانو په دې برخه کې موږ او تاسې لکه څه ډول چې ام پی ایل ته اپلای کړی و هغه اپلیکیشنونه دي چې موږ او تاسې امازون ته سپارلي دي. د تایید و رد په خاطر موږ او تاسې دلته پیدا کولی شو. لکه هغه ورځ که تاسو ته په یاد وي سندوس ته موږ اپلای وکړلو، ویډیو په یوټیوب باندې موجوده، تاسې کولی شئ هغې دغه د اپروول راغلی دی. زه کولی شم دا د سندوس د برانډ نوم لاندې لیست کړم او خرڅ کړم.
نو دلته موږ خپل اپلیکیشنونه کتلی شو. له هغه وروسته امپروو لیستینګ کوالټي. تاسې ته امازون پیشنهاد درکوي چې ځینې لیستونه چې د تاسې دي، هغه پروډکټ چې تاسې لیست کړي دي، هغه امپروومنټ ته ضرورت لري. مثلا د ما تقریبا دغه 83 لیست چې دي دا دلته ټول راته لیست کړي دي چې زه کولی شم د دغه معلوماتو، یعنی هر یو پروډکټ مختلف برخو کې امپروومنټ ته ضرورت لري ترڅو د کسټمر د جذب کېدو سبب وګرځي. دا امازون د خپل د ای آی د کوم الګوریتمونه چې دي د هغې په اساس باندې دغه شیان موږ تاسو ته پیشنهادوي. مثلا ما ته وایي select material type free، زه ورته ویلی شم الکهول free، او یا د دې هغه په مورد ما څخه پوښتنه کوي څه شو لاندې بل تاسو ته وښیم. دغه د انګریډینټس چې پکې موجود دي د هغې مورد ما نه پوښتنه کوي. نو دا هغه څه دي چې د موږ او تاسې د پروډکټ د امپروومنټ په برخه کې موږ او تاسې سره کومک کوي او ترڅو د کسټمرو مخ ته په اسانۍ سره راشي. بله برخه چې ده موږ او تاسې لرو اپلوډ ایمیجز. کله نه کله دغسې کېږي چې موږ او تاسې پروډکټ د عکسونو اپلوډ کولو ته اړتیا لري، هغه هم مختلف مقدار سره، یا کله لکه دلته چې لیکلي دي to upload images in bulk follow these steps، یعنی په زیات مقدار سره موږ او تاسې که عکسونه اپلوډ کوو هغه دلته کولی شو اپلوډ کړو، چې هغې دپاره دغه لاندې 4 سټیپونه دي، هغه باید موږ او تاسې دغه مراحل طی کړو ترڅو موږ او تاسې عکسونه چې دي هغه اپلوډ شي، چې کولی شي دوستان دغه هم ولولي. زه به مثلا د اول سټپ تاسو ته ولولم. image file must be named by SN plus variant code plus file extension for example د هغه دی SN نمبر دی پلس دا کوم variant code چې دی هغه یې دلته لیکلی دی، له هغه وروسته د file extension لیکلی دی. ویرنټ باندې که څوک پوه شوي نه وي، ځینې پروډکټ ویریشنونه لري، د هماغه کوډ دلته لیکل کېږي. او عکسونه چې دي جی پی جي منل کېږي، او دغه نور معلومات هم تاسې لوستلی شئ چې مثلا زپ فایل کې کولی شئ دغه اپلوډ کړئ، او after uploading you can view a status of your images، ته کولی شئ دلته status یې هم وګورئ. بیا نو دا هغه برخه ده چې موږ او تاسې غواړو په عکسونه اپلوډ کړو خپل لیستونو ته. دلته موږ او تاسې ویډیوګانې هم منیج کولی شو. دا برخه بالخصوص دغو کسانو دپاره ده چې برانډ رجسټر کړی وي، بالخصوص موږ او تاسې ملګری عظیم زوی فکر کوم همدلته شته دی، کلاس کې به ناست وي. او شته دی، دغه دی. نو عظیم زوی وروره ته کولی شي له دغې برخې څخه خپلې ویډیوګانې منیج کړي، چون ته خپل برانډ یې رجسټر کړی دی کولی شي. او بله برخه چې دا منیج پروډکټ ډاکومنټس، دغه برخه کې موږ او تاسې د پروډکټ د ډاکومنټونو په اړه معلومات اپلوډ کوو، چون پخوا به دلته هغه اویلیبل و، خو اوس یې معلوماتو دپاره یو بله صفحه، یو بل انټرفیس جوړ کړی دی چې موږ یې د هغې اپروول په خاطر کلیک کوو، موږ او تاسې بیا دغسې یو صفحې ته بیایي. ښه دوستانو، دا وه د کاتالاګ برخه. اوس راځو 20 دقیقې وخت نور هم موږ او تاسې اخلو، د انوینټري په اړه غږیږو، بیا به دغه نورو برخې په سبا نه بل سبا شپه کې به تشریح کړو. دغه انوینټري برخه چې ده تر ټولو ډیره استفاده کیدونکې برخه ده. موږ او تاسې راځو کلیک ورباندې کوو. دلته ځینې معلومات چې زه تاسو سره اوس شریکومه، یو خو دا چې موږ او تاسې مثلا دلته کلیک کوو، ټوله انوینټري موږ او تاسې دلته ښیي. 119 لیسته زه لرم په دې اکاونټ کې، او که زه دا آل په ځای فقط اکټیو ووایم چې زه وګورم
چې زما څومره انوینټري اکټیو ده، زه راځم اکټیو باندې مې کلیک وکړو او بیا سټیټس ګورم، د ما 4 لیسته اکټیو دي. او که زه وګورم چې ما ان اکټیو لیستونه څومره دي او ترڅو زه غم وخورم ترڅو هغه هم فعال شي، ان اکټیو انتخابوم، بیرته سټیټس باندې کلیک کوم، د ما 130 هغه چې دي یونټه هغه ان اکټیو دي. او انکمپلیټ که خامخا کمپلیټ شوي نه وي هغه څومره دي، هغه 130 دي. او لیستینګ ریمووډ هغه به وګورو، هغه نه لرم دلته. او سرپریسډ لیستینګ چې دي هغه مې څومره دي، هغه باندې به کلیک وکړو، هغه هم 130 دي. چون ما اکثره دغه پروډکټ چې دي مشکل لري، وګورئ تاسې ځینې عکسونه مشکل لري، ځینې په نورو برخو کې مشکلات لري. او بیرته به راشو فلټر برخې ته. موږ او تاسې که اف بي ام کوو، بیخي فرض کړئ موږ او تاسې په دې اکاونټ کې 15,000 یونټه لیست کړي دي، هم اف بي دي هم اف بي ام دي. موږ او تاسې دلته راځو مرچنټ انتخابوو او اکټیو انتخابوو، یعنی دا په دا حالت کې به هغه پروډکټ موږ او تاسې ته وښیي. که موږ او تاسې غواړو چې هغه پروډکټ موږ او تاسې ته وښیي چې اکټیو دي او اف بي ام کوو، هغه دلته ښیو. کله نه کله دغسې کېږي چې موږ او تاسې غواړو اف بي ام وکړو او غیر فعال خان ورو لیکلي کلاس څومره وخت لري. کلاس انشاءالله 11 دقیقو کې خلاصیږي. انوینټري د اف بي ام لپاره چې غیر فعاله ده هغه دلته ان اکټیو کلیک کوو او مرچنټ انتخابوو، د موږ هغه لیست به دلته وښودل شي چې اف بي ام کوو او غیر فعاله ده، ترڅو موږ هغه بیرته فعاله کړو. او یا هم اف بي ای کوو، وګورو چې اف بي ای کې د موږ کوم پروډکټ خلاص شوي دي، فقط امازون انتخابوو او دغه موږ او تاسې غیر فعاله انوینټري موږ او تاسې ته وښیله. ښه، اوس موږ او تاسې دلته کلیک کوو، دغه بټن چې ده د اکشن، دلته تقریبا 2 4 6 8 9 بټنې دي. موږ او تاسې کولی شو له دې څخه استفاده وکړو چې د اکشن ته راځو. موږ او تاسې که غواړو چې یو پروډکټ دی اف بي ای خرڅ کړو، نو یا د امازون ویر هاوس ته یوسو، د هغه له خاطره اف بي ای ته تبدیلوو، د اول اپشن باندې کلیک کوو، ورته وایو چینج اټ ټو اف بي ای. له هغه وروسته موږ او تاسې صبر، دا خو مې ډېره هغه انتخاب کړي انوینټري، غواړو دغه پروډکټ اف بي ای ته واړو، که څه هم اف بي ای دی نو دغه اپشن باندې موږ او تاسې کلیک کوو. موږ او تاسې څخه به د تاییدي په خاطر یو مسیج دلته واخلي چې ایا غواړئ دغه تبدیل کړئ. موږ او تاسې کولی شو ورته ووایو هو listed as اف بي ای. او که بیا غواړو چې دا اف بي ام ته بدل کړو، نو بیا راځو خپل منیج انوینټري ته، دغه پروډکټ انتخابوو، ورته وایو موږ دا غواړو اف بي ام خرڅ کړو، د اف بي ام له طریقه مخکې ولاړ شو، ورسره راځو چینج ټو فلفل بای امازون، دا انتخابوو، ډېر وبخئ. دلته راځو کلیک کوو فلفل بای مرچنټ، دا انتخابوو. موږ او تاسې دغه لیست به که ډن ووهو تایید یې کړو، هلته به تبدیل شي. ښه، بل په دې برخه کې څه شی دي، موږ او تاسې بیرته همدغه انوینټري انتخابوو، اکشن ته راځو سینډ ریپلینش انوینټري، دا وهو، دا معنا چې موږ او تاسې غواړو دغه پروډکټ چې سلیکټ مو کړلو دا د امازون ویر هاوس ته انتقال کړو. دغه مو چې کله سلیکټ کړو، له هغه وروسته موږ او تاسې دغسې یو صفحه راځي، دلته موږ او تاسې څخه پوښتنه کوي چې څو یونټه غواړئ دغه انتقال کړئ. مثلا که په باکس باندې مو هغه انتخاب کړی وي، کولی شئ ورته یو باکس، او که دلته یونټ هم انتخاب کړی وي کولی شئ یونټ انتخاب کړئ. چون د ما دا پروډکټ تاریخ ته هم اړتیا لري، تاسې په لیستینګ برخه کې لیدلی و، نو هغه دلته زه مجبور یم تاریخ یې هم ایکسپایر ډیټ هم ورکړم. له هغه وروسته بیا مخکې ځو موږ او تاسې. دا پروسه مخکې هم موږ او تاسې په نورو ویډیوګانو کې کړې ده، خو شاید یو کلاس بل هم ورباندې واخلو. بیرته راځو موږ او تاسې منیج انوینټري ته، بیرته دغه پروډکټ انتخابوو، راځو اکشن برخې ته،
میچ لو پرایس لکه څه ډول چې ما تاسو ته خپل پروډکټ وښودو چې ما سره یو بل کمپیټیټر هم شته دی د ما په لیست کې میټو کړې ده تر څو ځوان نه یم توانېدلی هغه د خپل لیست څخه لرې کړم شاید په نږدې راتلونکي کې ورباندې یو پلان باندې کار وکړم هغه لرې کړم خو که زه غواړم چې دغه قیمت مې د هغه سره میچ شي یا د هغې څخه هم راښکته شي زه به هماغه مربوطه هغه انتخابوم پروډکټ انتخابوم دا اپشن به هم ورپسې نو هغه به د هغه سره میچ شي یا د هغې څخه به هم ښکته پرایس باندې راشي او بل دلته کریټ ریمووال آرډر ده کله کله موږ او تاسې دغسې کېږو چې پروډکټ مو نه خرڅېږي یا هم ستونزه لري او یا هم په مختلفو دلیلونو غواړو هغه د امازون ویرهاوس څخه خپل کور ته را انتقال کړو نو موږ او تاسې کریټ ریمووال آرډر ریمووال آرډر جوړوو نو د دې لپاره موږ او تاسې دوه اپشنه لرو ډیلیوري اډرس کوم ادرس چې ما ورکړی دلته به ډیلیور شي او که ورته وایم چې نه ماته مه رالیږه همالته ډسپوز کړه د منځه یوسه هر څه کوي ورباندې بیا دا اپشن انتخابوم او که زه ورته وایم ډیلیوري ټو مای هوم ادرس بیا نو زه ورته وایم چې مثلا دلته اوس اویلیبل دوه یونټه دي زه ورته وایم د یو ترې ماته راواستوه وینې دلته ریویو بټن هم فعاله شوه کله نه کله د کسټمر د خوا څخه ډمیج کیږي خرابېږي ریټرن کیږي یا په لاره کې یا هم هر څومره چې ولري خو د خرڅېدو وړ نه وي unfulfillable وي نو هغه بیا دلته راځي چون اوس د ما فلفلبل دی هغه دلته راغلی دوه یونټه او که دلته unfulfillable وي بیا دلته راځي موږ او تاسې ریویو باندې کلیک کوو موږ او تاسې په دغه پروډکټ هماغه مربوطه ادرس ته یوسي بیا راځو منیج انوینټري برخې ته موږ او تاسې پروډکټ انتخابوو راځو اکشن برخې ته دلته راځو پرینټ آیټم لیبلز کله نه کله موږ او تاسې د دې پروډکټ د بارکوډ ته اړتیا لرو نو موږ او تاسې دغه لیبل پرینټ لیبل برخې ته راځو مثلا که موږ د دې بارکوډ 1000 دانې په کار وي 10,000 دانې په کار وي 50 دانې په کار وي هر څومره چې په کار وي موږ او تاسې فقط پرینټ آیټم لیبل وهو موږ او تاسو ته به په اتومات ډول یو د پی ډي اف فایل جنریټ شي دلته په هغې کې به مثلا ما 50 دانې انتخاب کړي وو دغه 50 دانې برکوډونه ماته دلته راشي د صفحه کې او زه دا کولی شم پرینټ کم او په مربوطه کوم پروډکټ چې دی په هغې باندې دا برکوډونه ولګوم او یا مې که په چین کې کوم سپلایر سره خبرې کړي وي ورته وایم چې دغه پی ډي اف ورلیږم ورته وایم دغه په هماغه پروډکټ باندې ولیږه تر څو امازون ته تر رسیدو مخکې دغه لیبلونه لګېدلي وي او امازون پوه شي دا پروډکټ د چا دی هلته د کوم اف ان اس کیو چې نمبر چې د هغه موجود وي دا بارکوډ موجود وي دا نوم موجود وي او دا کنډیشن موجود وي چې نوی دی دا ټول معلومات هلته موجود وي نو هغه بیا موږ او تاسې د پرینټ لیبل برخې څخه تنظیموو بیا راځو منیج انوینټري برخې ته دلته په دې پروډکټ باندې کلیک کوو راځو کلوز لیست او ډیلیټ لیست دا دوه اپشنونه دي تقریبا یو شان کار ورکوي خو یو څه تفاوتونه پکې موجود دي په کلوزینګ لیست کې که موږ او تاسې دا لیست کلوز کړو کسټمر ته د لاسرسۍ وړ نه وي خو تا ته د لاسرسۍ وړ وي ته کولی شي بیرته دوباره ریاکټیویټ کې تغییرات پکې راولې خو که ډیلیټ پروډکټ ان لیستینګ دا دې ووهه بیا نو تا څخه هم په دایمي ډول د لاسه ووتو کسټمر هم نشي کولی هغه وویني او بل اخیری اپشن چې دی په دې کې اډورټایزینګ لیستینګ دی دا موږ او تاسې د اعلاناتو پی پی سی کمپین برخې ته مستقیما بیایي چې موږ او تاسې کولی شو موږ او تاسې به انشاءالله په راتلونکي درس کې هم په پی پی سی کمپین باندې خبرې وکړو وینې نیو کمپین دلته راځي د پی پی سی کمپین په خاطر موږ کولی شو له دغې طریقه هم پی پی سی کمپین ته مراجعه وکړو خو دا مې کلوز کړلو دا و د هغه په مورد د اکشن مینو په مورد دلته موږ او تاسې ټول انوینټري کتلی شو دلته هغه لیستینګز موږ او تاسې کتلی شو چې مشکلات لري یا عکسونه مشکل لري یا قیمتونه او یا هم نور مشکلات فعلا دپاره ما شپږ څلوېښت پروډکټ چې دي دغسې مشکلات سره مخ دي او امپروو هغه چې دی کوالټي لکه تاسو ته هم چې مخکې وویلې چې درې اتیا پروډکټ دي یو څه امپروومنټ ته ضرورت لري
او دلته هلته یو دانه دی او دلته بلک په واسطه موږ او تاسو ته ښکاري. پوټینشل ډوپلیکیټس دا هغه پروډکټس لیستونه موږ او تاسو ته ښیي چې تقریبا سره ورته والی ولري. دلته اف بی اپورچونیټیز دي، که موږ دې باندې کلیک وکړو دا شاید موږ بیرته امپروومنټ برخې ته یوسي، او یا هم دلته موږ او تاسې کولی شو چې هغه اپورچونیټیانو څخه چې امازون یې موږ او تاسو ته پیشنهادوي استفاده وکړو. دا شاید په امریکایي مارکیټ کې ښه نتیجه ورکړي، هلته به بیا وګورو. دا هم اف بی انوینټري شاید دغه صفحې ته هم راوړي. ریموو انفلفیلیبل انوینټري د ما یو آیټم دی کسټمر ته مې لیږلی و، خو هغه شکایت هم کړی و چې څه مشکل لري، نو دوی چې یې وکړلو هغه بیرته ریټرن کړلو. اوس زه کولی شم دې ته ریموول آرډر جوړ کړم، خو فعلا دپاره دې وي، بل وخت به انشاءالله زه دته ریموول آرډر جوړوم. او بل شپینګ کیو دی، موږ او تاسې که په دې باندې کلیک وکړو موږ او تاسې مستقیم بیایي کومې برخې ته چې موږ او تاسې شپینګ آرډرونه جوړ کړي وي، امازون ویرهاوس ته مو کوم اپاینټمنټس چې نیولې وي هغې خواته مو بیایي چې کوم رسیدلي دي ریسیوینګ کې دي. مثلا ما دغه 30 دانې مې لیږلي وو، 28 دانې اپلوډ شوي دي، 2 دانې پاتې دي. دا مې 160 دانې لیږلي وو، 103 رسیدلي دي، د 12 دانې پاتې دي تر اوسه پورې ریسیوینګ کې دی. او دغه ما 11 دانې مې لیکلي وو، خو په څو دانو کې ما سره دلته مشکلات پیدا شول، هغه مې کم کړل 4 دانې، نو دوی 7 دانې اپلوډ کړل او دغه شپمنټ هم چې دی کلوز دی. او دغه نور چې دی دا تر اوسه پورې شپ شوی نه دی. د هغه ورځ مې یو کلاس یو شاګرد مې و، هغې ته مې عملا دا ښودلو، نو هغه پاتې دی. او بل 120 چې دی دا ریسیوینګ حالت کې دي، دا به هم نږدې وختونو کې کلوز شي. ښه دوستانو، دا د منیج انوینټري برخه وه. دا نورې برخې به هم په بل کلاس کې ورباندې وغږیږو چې څه ډول کولی شو سیل ګلوبلي یو پروډکټ ګلوبلي لیست کړو او خرڅ کړو. مثلا په امریکا کې مونږ پروډکټ موجود وي، څه ډول کولی شو هغه په کاناډا کې په مکسیکو کې هم خرڅ کړو. پرایسینګ، آرډرز، اډورټایزینګ دغو برخو باندې به هم کار وکړو. نو یو 15 دقیقې وخت دی، یو څو پوښتنې به واخلو، که څوک پوښتنه لري لاس پورته کړئ، زه مو مایک خلاص کړم. له هغه وروسته بیا د 10 بجې د سعودي عربستان په وخت د شپې ټیک ټاک د لارې لایف راځو، هلته خامخا راشئ، ګډون وکړئ، پوښتنې لرئ، زموږ د ملګرو څخه د دې کلاس په اړه وړاندیزونه لرئ، نو تاسې کولی شئ هلته یې وپوښتئ. نو یو آیفون یوزر په نوم ملګري لاس پورته کړی دی، زه دا انمیوټ کومه، کولی شئ میک دې خلاص کړئ. السلام علیکم سر، امید ده چې ښه به وي. وعلیکم السلام، مننه. درنو دوستانو ډیره مننه چې راغلی، کلاس کې مو ګډون وکړلو. هیله ده چې سبا نه بل سبا کلاس کې هم ګډون وکړئ. که د کلاس اړوند کوم پوښتنه لرئ، نظر لرئ، هیله ده زموږ د ټیک ټاک لایف ته راشئ، هلته ګډون وکړئ تر څو موضوعاتو باندې خبر شو. محمد طیب رور ته هم کولی شئ هلته راشئ. نو له تاسو څخه ډیره مننه کوو. ښه شپه ولرئ، ښه وختونه، په دې هیله چې خپلو هیلو ته ورسیږئ.